بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې د مروغ او جوړ سئ. او تیر شوی درس مو په جغرافیه کې چې موږ تیر درس په جغرافیه کې د نړیواله سوداګري او د هغه د اهمیت په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل چې نړیواله سوداګري خپله څه ته ویل کیږي، خپله سوداګري چې ته ویل کیږي، د ترڅنګ اهمیت د سوداګري اهمیت په څه کې ده، او همدارنګه موږ داس هم ویلي چې په ټوله نړۍ کې په سوداګري کې څو ټکي ډېر زیات مهمه ټکي دي. د دې ټولو موضوعات په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل چې تاسو باید تیر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسئ، او کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړي دي هغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسول اوسئ. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس چې غواړم دغه په اړه تاسو ته معلومات درکړم او تاسو په مننه هم غواړم چې تاسو نننی موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده هم کړئ. هغه نننی موضوع چې زه غواړم دغه په اړه بحث ولرم او تاسو ته معلومات وړاندې کړم او تاسو په مننه هم غواړم هغه موضوع چې ده هغه موضوع نړیواله سوداګري ده. نن به موږ د نړیواله سوداګري په اړه بلولو، یعنې مطلب دلته دا ده چې کوم د نړۍ کوم پرمختللي هیوادونه څومره صادرات لري، په سلو کې څومره واردات لري، د ترڅنګ څومره د تلیفونونو لاینونه لري. همداسې پرمختیایي هیوادونه، یعنې هغه هیوادونه چې مخ په پرمختګ دي هغوی څومره لري. د ټولو موضوعات په اړه به نن موږ لولو. نو د تاسو په مننه غواړم چې تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زه هم کړئ. نو راځو خپل د درس په لور. په لومړي قدم کې ګرانو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ په تېرو لوستونو کې وویلې چې د سوداګري جنسونه زیاتره په هغه هیوادونو کې یعنې راکړه ورکړه کېږي چې د ډېر زیات پرمختګ کړی وي، یعنې سوداګري زیاتره په هغه هیوادونو کې زیات پرمختګ کړی چې خپله هم سوداګري لارچارې پکې څه اوسېږي برابر اوسېږي او نورو هیوادونو سره هم د سوداګري لارچارې برابر کړي. او داسې ویل کېږي چې څومره چې یو سیمه پرمختللې وي هغومره سوداګري پکې او د ترڅنګ ترانسپورټي برخه پکې څه اوسېږي زیاته پرمختګ کړی اوسېږي. نو د دې لپاره که چیرې موږ د نړۍ په سلو کې 20 بډایه هیوادونه وګورو یا وڅېړو د سوداګري له پلوه، نو موږ دا لاسته راوړو چې د نړۍ په سلو کې 15 عایدات لري، 15 صادرات لري او په سلو کې 15 خپله تلیفوني لاینونه په واک کې لري، چې دا خپله ګرانو زده کوونکو د دې د یو ښه سوداګري او د پرمختللې سوداګري ښکارنده ده. یعنې په عمومي ډول مطلب دلته دا د ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ د سوداګري له پلوه، یعنې د نړیواله سوداګري له پلوه موږ ټول هغه په سلو کې 20% همغه بډایه هیوادونه، یعنې شتمن هیوادونه د سوداګري له پلوه موږ مطالعه موږ دا لاسته راوړو چې دغه کوم هیوادونه چې د سوداګري نړیواله سوداګري په برخه کې پرمختګ کړی یا شتمن دي یا بډایه دي، دا هیوادونه په نړۍ کې په سلو کې 15% عایدات لري، یعنې د خپل هم د سوداګري لارچار نه 15% عایدات لاسته راوړي، په سلو کې 15% صادرات کې دي چې څومره، یعنې موږ په تېرو لوستونو کې دې ته اشاره کړې وه چې یو هیواد چې د واردات څخه صادراتو کچه لوړه اوسېږي نو هغه هیوادونه د پرمختللو هیوادونو جملې څخه ویل کېږي، د هغه هیوادونو جملې څخه ویل کېږي چې خپله سوداګري پکې څه کړې اوسېږي، سوداګري پکې زښته زیاته وده او پرمختګ کړی، چې دا هم معلومیږي تاسو وینئ چې د صادراتو څومره زیات دي، یعنې 15% صادرات او په سلو کې 15% د تلیفونونو لاینونه په واک کې لري. په داسې حال کې چې موږ ویلی سو چې د نړۍ په سلو کې که چیرې موږ 20% همغه 20 بېوزله هیوادونه موږ یعنې مطالعه کوو په اړه د سوداګري په اړه او په څېړنو کوو په اړه معلومات ترلاسه کوو د وارداتو، صادراتو او د تلیفون لاینونو په لرلو سره، نو موږ دا لاسته راوړو چې په سلو کې که 20% همدا بېوزله هیوادونه موږ وڅېړو، موږ دا لاسته راوړو چې دغه هیوادونه یوازې په سلو کې څومره کم ګرانو زده کوونکو تاسې وینئ 1% عایدات لري، په سلو کې یوازې 1% صادرات او په سلو کې 1.5% چې لري د تلیفونونو لاینونه په واک کې لري. تاسو وینئ چې څومره دغه بیلانس یا دغه اندازه څومره زیاته فرق کوي، د یو پرمختللي هیواد سوداګري څومره فرق کوي او یو د بېوزلو هیوادونو په دغه سوداګري څومره زیاته فرق کوي، چې بیا د نړۍ د بېوزله هیوادونو پخوا یوازې د خامو یا هم د ځمکنیو توکو له صادرولو څخه یو څه پیسې څه کولې، یو څه پیسې ترلاسه کولې، چې خو بیا په دې برخه کې بډایه هیوادونه چې د صنعتي د پخو جنسونو له پېرېدلو څخه یې څه کوو ګټه ترلاسه کوله او زیاته پیسې به نه څه کولې ترلاسه کولې، چې دا هم بل توپیر ده د بېوزلو او د ترڅنګ د بډایه هیوادونو د سوداګري ترمنځ. یعنې هغه هیوادونه چې مخ په پرمختګ دي یا بېوزله هیوادونو د جملې څخه د هغې سوداګري فقط همدا ځمکني یا هم خام توکي دي چې هغه نه هم له یو لږ په لږه اندازې پیسې ترلاسه کوي، ولې دغه بډایه یا شتمن هیوادونه چې د صنعتي پخو اجناسو له پېرېدلو یا هم یعنې د خرڅولو څخه څه کوي ګټه ترلاسه کولی شي، چې بیا د بډایه هیوادونو دغه کار د بېوزله هیوادونو په زیان ده، ځکه چې یعنې دا ځکه موږ ویلی سو چې په زیان ده د بېوزله هیوادونو، ځکه چې د خامو توکو له خرڅولو څخه ډېرې لږې پیسې څه کېږي لاسته راځي، چې خپل هم د بېوزله هیوادونه هم ډېر خام توکي څه کوي، د خام توکي
خپل یعنی په عمومي توګه خام توکي د خرڅلاو یعنی د خام توکي بازار ته عرضه کوي او هغه څخه یو اندازه پیسې چې کوي لاسته راوړي. خو بیا په عمومي ډول په اوسني وخت کې پرمختیایي هیوادونه یعنی دغه هیوادونه چې مخ په پرمختګ دي هم بېوزله هیوادونه هڅه کوي چې د خپلو صادراتو مالونو شمېر چې کړي زیات کړي او د دې ترڅنګ همدارنګه پرمختللي هیوادونه هڅه کوي چې خپل ځمکني یا خام توکي په خپلو هیوادونو کې صنعتي او بیا صادر کړي. یعنی مطلب دلته دا ده چې په لومړي قدم کې دغه بېوزله هیوادونه چې دي خو همدا یوازې د خامو یا ځمکني توکو صادروي یعنی نورو هیوادونو ته صادروي. خو په اوسني وخت کې دغه هیوادونه هم د په لټه او یا هم په هڅه کې دي تر څو چې دغه خام مواد اول په خپل هیوادونو کې صنعتي کړي. صنعتي په برخه کې یعنی د صنعت په برخه کې پرمختګ رامنځته کړي. وروسته له د صنعتي کېدو نه وروسته چې د صنعتي کېدو ټول پړاوونه پرې تطبیق شي هغه نه وروسته بیا نورو هیوادونو ته چې کې ولېږدي چې دا خپله د دې سبب ګرځي چې تر څو د دې اقتصادي کچه هم پکې چې سي لوړه سي. نو ګرانو زده کوونکو دا نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ چې په عمومي ډول نن موږ د نړیواله سوداګري په اړه وپوهېدلو دا چې بډایه یا شتمن هیوادونه څومره صادرات لري، څومره واردات لري، څومره د ټلیفونونو لاینونه په واک کې لري. تاسې هغه بیلانس ولیده او د ترڅنګه د بېوزلو هیوادونو په اړه مو ولوست چې په 100% هیوادونو کې چې بېوزله هیوادونه دي دغه سوداګري څومره یعنی پرمختګ کړی، څومره واردات لري، څومره صادرات لري او څومره د ټلیفونونو لاینونه په واک کې لري. او تاسو د توپیر په اړه هم وپوهېدلې، په ده هم وپوهېدلې دغه شتمن هیوادونه څرنګه خپله همدا سوداګري سرته رسوي کومو موادو له پلوه، همداسې د بېوزلو هیوادونه چې هغه خام موادو خرڅلاو په بازارونو کې په اړه هم په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. چې تاسو باید نننی درس په سمه توګه زده کړی اوسئ. نو لاړ به سو د کورنۍ دندو په لور. تاسو کورنۍ دنده دلته څو پوښتنې دي، تاسو کولی شئ چې دې پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ. بیرته ماته په کمنټ کې راولېږئ ځکه چې اوس تاسو د نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو دې پوښتنو ته جواب ورکړئ، بیرته حتما ماته په کمنټ کې راولېږئ. او تاسو کولی شئ چې خپل نننی متن د مخه نه د پته راخره ولولئ. که په کوم ځای کې ستونزه لرئ یا پوه شوي ناست کولی شئ چې خپلې ستونزې ما سره په کمنټ کې شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزې حل کړم. او خپله هره ورځنۍ کورنۍ دنده مو له یاده مه باسئ. د تاسې هره ورځنۍ کورنۍ دنده نوي درس په بشپړ ډول امادګي او چمتووالی ده. د تاسې نوی درس عنوان ګرانو زده کوونکو ازادې سوداګریزې سیمې او د هغه مفهوم ده چې تاسو باید د متن د مخه نه د پته راخره لولئ تر څو زه راځم تاسو د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم، تاسو په سمه توګه هغه مطلب او مفهوم یې ترلاسه کړئ. تر بیا چې راځم تاسو د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم، تاسو په لیلا پاک سپارم. الله په امان مو.